پښتني جامې چې یو مهال یوازې پښتنو نجونو اغوستې، اوس د غیر پښتنو قومونو د نجونو ترمنځ په پراخه کچه مود شوي او د خپرېدو په حال کې دي. دغه جامې تر دې دمخه یوازې د پښتنو قومونو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې ډېر کارول کېدلې، خو اوس هزاره، تاجک او نور قومونو هم په پراخه کچه د دغو جامو اغوستو ته مخه کړې ده. دغه جامې چې خورا زړه راښکونکي او لرغونې دي، په بېلابېلو ډیزاینونو په آنلاین توګه اوس د موندلو وړ دي. په اروپا کې د یادو جامو یوه خرڅوونکي محمد غیاث خبریال ته وویل چې دا جامې اوس د پنجابي او نورو هغو جامو ځای نیولی، کومې چې به تر دې دمخه د نورو قومونو نجونو کارولې. محمد غیاث وایي دوی دومره ډېر فرمایشات لري چې حتی اوس ورته رسېدلی نشي. یادې جامې د افغانستان دننه په اصیله توګه جوړیږي او بیا د امریکا، استرالیا او اروپا هیوادونو ته استول کیږي. ویل کېږي چې یادې جامې د تلویزیوني خپرونو د ویاندویانو له لورې تر اغوستلو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولی او په پراخه کچه اوس کارول کېږي. د افغاني جامو بیه هم مناسبه او هم ډېره زړه راښکونکې ده. یادو جامو اوس د افغان غیر پښتنو سندرغاړو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو د اغیزمنو څیرو له لورې هم په پراخه کچه کارول کېږي او کاروباریان یې له خپرېدو ډېر خوشحاله او پرې فخر کوي.